نو درېیم ملنګ ته یې بهی ته کیسه کوه. نو درېیم ملنګ ورته وایي چې زه خو بهی زمیندار وم او زمینداري به مې کوله او بس ښه سور سهار و ښه په مزه ومه ښه سور کې مې زندګي تېروله. خو د یو ورځ یو ورځ وه چې بهی زه له پټي نه رالم او ما پسې به د ښځې روټۍ راوړله په دغه ورځ ناوخته کړه او سم زه وم وږې وم نو ما ویل چې راشه لاړ شه کور ته به ډوډۍ به وخورې. وی کلبه مې ودروله او یا په بل څه راسره خو زمینداره کار به مې کړی د پټي نه رالم. وی چې رانږدې شومه کور خواته نو دا خبرې مې په غوږ شوې چې ښځې مې وی چې داسې کار وکړه ډوډۍ مې ونوړه اوس مې د خاوند د راتلو ټایم دی. د هغې یو دوست و هغه ته یې ویل چې داسې کار وکړه دغه صندوق ته ننوځه او چې دې روټۍ موټۍ وخوري اوس په راځي نو چې روټۍ وخوري لړ شي بیا به ګپ شپ ولګو. بیا خبرې مې واورېدې وي بس چې کور ته لاړمه وي ښځې ته مې چې روټۍ هغې ویل چې ما خو نن ناوخته شوی وه دا چل وشو هغه چل وشو مې چې بس ټیک ده. وی ما ورته چې ښځې ما یو سوچ کړی دی چې هغې ویل څه سوچ دې کړی ما ورته وی چې داسې کار دی چې بس زه د دې ځای نه کډه وړم. وی هغې ما ته چې سړی کوم خوا به کډه وړې وی ما ورته وی چې بس داسې وړو او چار خوا لړو بس کډه وړم ځمه. وی بهی روان شو وی هغې ما ته ویل چې ښه بس څه به وړې ما ته چې نور څه نه وړو خو دا یو صندوق به ووسو. وی بهی دا صندوق م راواغستی ده او ښځې ما ته ویل چې دا دومره کډې پرېږدي نو دا صندوق څه له وړې. وی ما ورته ویل چې بس داسې کار دی نور څه پرېږده خو دا صندوق وړم. هغې چې صندوق کې څه دي ته صندوق وړې وی ما چې کوم ځای کې ناوخته شي نو هغه ځای به شپه وکړو. وی بهی صندوق مې په شا راواړو را روان شومه او وی راځو ښځه راسره ده. وی بهی چې رالو مزلې م کولې وی په دې کې چې کوم دی نو یو کلي ته راورسېدو مازدیګرې دی اوس هغه ځای کې چې کوم دی نو وی صندوق مې کېښودو او ما ته ډډه وواله او وی بهی دا ښځه مې چې کوم دی نو هغه ځای کې دغه وه کېناستله دمه یې خوړله. وی بهی چې کوم دی نو چې هغې دمه خوړله موږ ناست وو نو وی اوس یو کس دی مخامخ کور کې مخامخ موږ ته یو کور و وی خبرې ما اورېدلې د هغې هم دغسې کیسه وه. وی چې د خاوند د راتلو ټایم یې شو نو وی هغې سړی ساتلی هغه ته یې ویل چې داسې کار وکړه چې اوس زما د خاوند د راتلو ټایم دی او ماښام مازدیګرې دی او اوس راځي خو ته دې بوسو دې کوټې ته ننوځه چا لړ شي او ډوډۍ موډۍ وخوري بیا چې ته وځي په چکر مکر باندې نو بیا به ګپ ولګو. وی بهی هغه خو لاړه وی دې کې خاوند دې راغی وی دې ته یې ویل چې دا خو د مازدیګر بانګونه وي او تا نن تنور اچولی نه څه کړي دي. وی هغې ورته چې تنور به ما څه اچولو د کوڅې مخې ته یو سړی ناست دی صندوق یې ایښی را ډډه یې ورته والې ده. زه خوا تنور له تللی نه شم وی بس کاکا کارېدلی او ډېر سخت غوسه وي بس په ما پسې راغی. وی ما چې ډش شوی صندوق له ګزار ورکړه چې بهی لکه تا دې صندوق ایښی لته یې ورکړه دا څه ګورې زمونږ کور ته مخامخ ناست. وی دې کې ما ورته وی چې تا دې صندوق له لته ولې ورکړه. وی هغه ما ته چې لته مې ولې ورکړه څه چل وشو پکې دا صندوق کې داسې څه دي چې ته یې ګورې چې ته پرې دومره خفه شوې. وی ما ته چې هر څه دي خو تا ولې لته ورکړه وی چې هغه وی زه به را صندوق ګورم. وی ما ورته به ټیک ده بس ستا د ښځې د بوسو کوټه ګورم. وی بهی په دې باندې زما چې زه د بوسو کوټه ده کوم د هغه ښځه راسره شي چې ستا زما د بوسو کوټې سره څه کار دی چې دې وایي زه صندوق ګورم نو زما ښځه راپاسې ستا د خاوند زما د صندوق سره څه کار دی. دې خپلو کې دا جګړې مګړې دي. خیر خو وی اخري خلک هم راغونډ شي مې داسې کار چې دې زما صندوق ګوري زه د بوسو کوټه ګورم. خلکو وایي چې به ټیک ته دې کې خو څه چل نه دی وګوره که نه وی بس صندوق مې هکه را ځان نه کړه ښځه راسره هم ده. وی هغه ته مې وی د بوسو په دې خلکو ته مې وویل چې د بوسو په دې صندوق کې زما د بوسو په دې صندوق کې چې کوم دی نو زما د ښځې یار دی. وی بهی صندوق مې درکړ دا په دغه کیسه یې ورته مې وکړه چې داسې چل و دغه چل په وجه وشو ما راوړو دې ځای ته راورسېدلم خو دلته زه د بوسو په کوټه کې زه د ښځې یار مې ولیدم. د بوسو کوټه یې کولاو کړه نو هغې کې د هغه د ښځې یار راووته نو بس هغې هلته د ښځې نه اوزګار کړم او هغه مې بېغمه کړه د هغه هلک نه ښځې نه او ما هم د خپل سړي نه او د ښځې نه ځان بېغمه کړه او بس چې کوم دی نو رالم واپس نو ملنګۍ ته رالم او بس بیا ملنګ شوم نو درېیم ورته زه دې نه ملنګ شوم نو بس دا د ملنګانو کیسه وه
او نن لږ موډ خراب دی نو بیا به انشاءالله نورې کیسې درته کوو که خیري او به ښکلي ان شاءالله.